بوډا او د لیوانو پلونه، دا ناول دویمه برخه. د ژامو مې ټکاوه، مور مې یو بله بړستن هم را باندې وغړوله. تر څنګ مې کېناسته او ویې ویل د ژوندو دی. لنډ ځواب مې ورکړ نه پوهېږم، خو زما په شاله ساه پکې چلېده. له ځان سره یې وویل خوارکی. دا وخت په دهلیز کې دربی شو. دروازه په شدت سره خلاصه شوه. ورور مې په وره کې ودرېد او په ستړي غږ یې وویل اورلګید چېرته دی؟ مور مې ورخطا غوندې شوه. اورلګید څه کوې؟ پلار یې غواړي د مېلمنو د کوټې بخارۍ بلوي. ولې؟ هغه لیونی زموږ حجرې ته راوړ. مور او ورور مې دواړه له کوټې ووتل. زه هم ولاړ شوم. پیسو ته مې وکتل. لا لندې وې. پټو مې تر ځان تاو کړ. د باندې سوړ باد چلېده او غونډۍ وریځې شمال لور ته په مخه کړې وې. له واورې نه پورته شوې رڼا مې سترګې له اوښکو ډکې کړې. د مېلمنو له کوټې نه چې د انګړ دروازې ته نږدې په دیوال پورې نښتې وه، ګډوډ غږونه اورېدل کېدل. کوټې ته ورغلم. پر غځېدلي مسافر غبرګې بړستنې پرتې وې. اوږد بالاپوښي سر ته شاړې واړې پروت و او څو کلیوالو پلترۍ ورته وهلې وې. ورور مې هم دې خوا هاخوا ګرځېده. هغه ته مې وویل د بامونو واورې لا پاتې دي. پلار مې بخارۍ ته ورپو کړل او بیا مخ راواړوه. ته هم مرسته ورسره وکړه، واوره درنه ده. مخکې له دې چې څه ووایم د تره زوی مې وار وړومبی کړ. کاکا زه به ورسره لاړ شم، د پیسې لندې دي او څو شېبې مخکې دا دروند بار پر خپلو اوږو ترجماته راورساوه. له دې سره یې پراته سړي ته اشاره وکړه. ولاړ شو او له ورور سره مې یو ځای له کوټې ووت. کلیوال اندېښمن غوندې و. په کوټه کې یوازې پوښتنې اورېدل کېدې. څوک دی؟ له کومه ځایه راغلی؟ که مړ شو نو څه به پې کوو؟ په پای کې مې پلار وویل که هر څوک یې اوس مو غاړې ته رالوېدلی، که یې پور پرې کړ بیا به هغه وخت ګورو. کلیوال تر غرمې ناست و. بیا یو ځای ولاړ شول. پلار مې د ډوډۍ ساعت ورته وکړ، خو دی پاتې نه شول او له پلار سره مې یو ځای له کوټې نه ووتل. پر سترانګار مې یو دوه د توت لرګي کېښودل. په تاخچه کې یوه زړه مجله پرته وه. لاس مې ور وغځاوه او د بخارۍ تر څنګ مې دیوال ته ایښي بالښت ته ډډه ووهله. د مجلې پاڼې مې راواړولې. یوه کیسه مې پیدا کړه. د پیل له څو کرښو نه یې وپوهېدم چې تلوسه لري او په لوستلو ارزي. کیسه په زړه پورې وه. ښه انځور یې درلود او ذهن یې ورسره وړ. د دوهمې پاڼې په نیمایي کې وم چې ناڅاپه یې ولړزانده غږ سړه خوله را باندې راوسته. انواره زویه. په بیړه مې سر هسک کړ. یو سرتور ډنګر سړی د کوټې په منځ کې ناست و. سپولې ویښتې سره سریښ و او یوه سترګه یې وچه راته نیولې وه. شاوخوا مې وکتل. په کوټه کې له ما او بوډا پرته بل څوک نه و. سړي په لړزانده غږ خپله خبره تکرار کړه. انواره زویه. له دې سره یې بړستنې له زنګنو نه وښویېدې لکه یو ماشوم چې نوی پر پښو راغلی وي. همداسې په لړزېدلو لینګو ولاړ شو، خو مخکې تر دې چې خپل انډول له لاسه ورکړي په چټکۍ مې لاسونه ترې تاو کړل او ورو مې پر خپل ځای پرېیست. لړزانده لاس یې له ځمکې پورته شو او زما پر مخ یې داسې تېر کړ لکه د چا چې پر یو ماشوم مینه راغلې وي. لاس یې تود و. پوه شوم چې تبه لري. ورو ورو یې سترګه بې نوره کېده. وروسته نیمکښه شوه او بیا تار سپین باڼه سره ورغلل. نبض مې وکوت. رګ یې په چټکۍ سره غورځېده. دا وخت مې ورور له انګړ نه راغږ کړل ډوډۍ تیاره ده. په بخارۍ پورې مې یو دوه نور لرګي هم پسې کړل او د مېلمنو له کوټې نه ووتم. د کور په دهلیز کې مې د پلار غږ واورېد. په جومات کې خدمت نشو کېدی، ځکه مې کور ته راوړ. د کوټې ور مې خلاص کړ. مور مې وویل اهو ثواب لري. د غرمې ډوډۍ مې له پلار، مور او کوچني ورور سره پر یوه دسترخوان وخوړه. پاتې ورځ دوه درې ځلې د مېلمنو کوټې ته ورغلم، خو مسافر به د تیر په څېر بې سده پروت و. ماښام قضا چې مې کله لاټین ته ورلګېد ورته کړ. د مسافر سترګه پرانیستې راته ښکاره شوه. د ستوني ستاغ پروت و او سترګه یې د چت تیرانو ته وچه نیولې وه. ومې ویل څنګه یې؟ ورمېږې کوږ شو، خو څه یې ونه ویل. ورمخته شوم. پر تندي مې یې لاس کېښود. تبه یې پرې شوې وه. ورو مې وویل د خوړو اشتیا لرې؟ دی بیا هم غلی و. ما زیاته کړه که د کور کلی دلته نږدې وي راته ووایه، زه به یې خبر کړم. هغه یوازې مخ رانه واړاوه. ما هم څه ونه ویل او د بخارۍ په لګولو بوخت شوم.
خو شیبه وروسته مې چې ورته پام شو نو د سترګې له کوژ نه یوه اوښکه راورغړېده او د غوږ له پاسه یې په ببرو سپینو ویښتو کې پټه شوه. په څېره کې د بېوسۍ نښې ښکارېدې. په خپله خبره وشرمېدم. ورو مې وویل پر موږ بار نه یې او اوس تلای هم نه شې. له یوې خوا په واوره کې منډ نشته او له بلې خوا ناروغه یې. بوډا غلی و. زه هم لاړم. هغه مې یوازې پرېښود او ما خوستن له یوې کاسې یخني ښوروا سره بېرته د میلمنو کوټې ته راغلم. بوډا پر خپل ځای ناست و. سترګې یې راواړوله خو څه یې ونه ویل. کاسه مې د بخارۍ پر سر کېښوده. د لاس اوبه مې وروړې او په چلمچي کې خړې اوبه تویې شوې. کله چې مې ډوډۍ پر دسترخوان کېښوده پاسې ته یې لاس ور وغځاوه. ومې ویل پلاره یخني ده غوړ نه لري. له دې خبرې سره یې ډوډۍ بېرته پر خپل ځای کېښوده. په حیرانۍ مې ورته وکتل. سترګې یې له اوښکو ډکه وه او په څېره کې یو درد پروت و. پر خپله خبره مې فکر وکړ. داسې څه مې له خولې نه وراوتلي چې څوک خوابدی کړي. ورو مې وویل ولې دې لاس ونیو؟ د لومړي ځل لپاره یې خړې شونډې وخوځېدې. هېڅ. بېرته یې پاسې ته لاس ور وغځاوه. ډوډۍ یې وخوړه. لنډه دعا یې وکړه او په یوه سترګه کې یې راته وکتل. مننه. حیران شوم. وار له واره مې د تېرې شپې عکس سترګو ته ودرېد. ځکه د مننې ټکی کلیوال خلک دومره نه کاروي. دوی له مقابل لوري نه د خوښۍ څرګندولو ته د کور ودان خدای دې مخواره وه، خیر یوسې، موږ کمه کړه، خدای دې در ډېره کړي، او داسې نور توري پر خولو راوړي. یو ځل مې بیا په زړه کې پوښتنه راولاړه شوه، دا سړی څوک دی؟ لا مې په ذهن کې دا پوښتنه د ځواب لپاره سره اړوله چې بوډا وویل بچیا را سره په زحمت شوې. ما وخندل. څه زحمت؟ په خبره کې راولوید. که سهار ته هوا ښه وه درنه ځم. نه پوهېږم چې ولې مې د زړه له تله وویل دا دې خپل کور وګڼه تر څو چې نه یې روغ شوی نشې تلای. خولې خبرو ته جوړوله چې ما وار ورنه واخیست. او بل واوره ډېره ده، منډ نشته. دا وخت مې په ذهن کې راتېر شول چې د ځای د معلومولو لپاره ښه وخت په ګوتو راغلی دی. په خندا مې زیاته کړه نو چېرته به ځې؟ له دې خبرې سره یې سر وځړېد او غلی شو. خو ما نه غوښتل چې یو ځل بیا چوپتیا خوره شي. هماغسې مې په خندا وویل د کوم ځای یې؟ بې له دې چې سر پورته کړي ورې وویل د قرهباغ د غزني قرهباغ یادوم. ما وخندل. د قرهباغ د نجونو څه عجب جمال دی. ګل په قرهباغ دی. د لومړي ځل لپاره یې ګونځې ګونځې شونډې ویړې شوې او په خوند یې وویل دا سندره خان قرهباغي ویلې ده. د خبرو لپاره ښه بهانه راته پیدا شوې وه. ومې ویل هو د خان سندرې مې خوښیږي، ښه هنرمندو. ورې وویل پرچمیانو وویشت. په خبره کې ورولوېدم. خو ما اورېدلي چې مجاهدینو مړ کړ. د دې پر ځای چې څه ووایي بله پوښته یې لاس ور وغځاوه او هماغه کاغذونه یې پر ځمکه کېښودل. خو دا ځل عکس پړمخې پروت و او پر شا یې لیکل شوي و دا 1482 لمریز کال د سور 18 له پاکټ نه یو ګولۍ ور واخیسته. د چایو غړپ یې ورپسې کړ او په داسې حال کې چې کاغذونه یې په جیب کې اچول ویې ویل نه بچیا پرچمیانو وویشت. وپوهېدم چې سړی هیرجن نه دی او ذهن یې ښه کار کوي. د زیاته کړه خان ټکسي چلوله او د کابل په درېیمه کارته کې په خپل موټر کې توپانچه پرې تشه کړه. 950 کالو او کله چې یې مړی قرهباغ ته راوړ ملایانو په هدیره کې پرې نښود. ومې ویل ولې؟ هغه د جهاد لومړۍ دوره وه. ملایانو ویل چې خان کافر و او باید د مسلمانانو په هدیره کې تر خاورو لاندې نشي. د کورنۍ غړي یې بېوسه خلک وو، نه یې زور درلود نه ځمکه. هماغه و چې د غواو په ګوډله یعنې غوجله کې قبر ورته وکینده او خاورې پرې واړولې. دا وخت مې کوچنی ورور د چای له پتنو سره کوټې ته راننوت. بوډا وویل ورور دې دی؟ لنډ ځواب مې ورکړ. هو. ورور مې 2 پیالې له چایو ډکې کړې. یوه یې د بوډا او بله یې زما مخې ته کېښوده او په خپله له کوټې ووت. بوډا وخندل. ډېر شوخ دی. وپوهېدم چې د تېر ماښام د هلکانو ځورول ور په زړه شول. یو څه وشرمېدم او ورو مې وویل څنګه یې کوې؟
هلکان دي. بوډا پیاله ور پورته کړه او سر په منفي بڼه وخوځاوه. لویان هم ګرم دي. ما د نور خبرو تمه ورنه لرله چې بوډا غلی شو. بې اختیاره مې له خولې ووتل: کاکا، انور څوک دی؟ ناڅاپه یې ګیلاس په لاس کې کوږ شو. یو توند حرکت یې وکړ او په چټکۍ سره یې خپله غځېدلې ښۍ پښه ور ټوله کړه. د لاس په ګوتو یې لنده پایسه چې مړتاو ورنه پورته کېده د خپلې پښې له څرمنې نه پورته ونیوله. په وارخطایي ولاړ شوم، خو د تر لاس ونیولم. چیرې؟ په خوابدي غږ مې وویل: د غاښونو کریم راوړم، د سوځېدنې لپاره ښه دی. د وخندل. کېنه زوروره، دومره لویه خبره نه ده چې عمر تیر شي. خپل لاس به د لا په واک کې نه وي. خو زه له خپلې خبرې پښیمانه وم او د هغه سوځېدل مې له خپله لاسه وګڼل. بوډا خپله ښۍ پښه تر زنګانو لڅه کړه. پر توره څرمن یې یو دوه ځایه مازې سرخي ښکارېده. څو ځله یې سوځېدلي ځای ته ورپو کړل او ویې ویل: دې ته برسېره سوځېدنه وایي. دومره د تشویش وړ نه ده، په خپله ښه کېږي.